نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه باب فضل البكاء باب دے په بیان د فضیلت د جړا کې من خشیت الله تعالی د الله د یری د وجنا و شوقا الیه او د الله رب العالمین د شوق د محبت د وجنا جړا کول دا د مؤمنانو صفت ده. قال الله تعالی الله تبارک و تعالی د ایمان والو په صفاتو کې فرمای ويخرون للاذقان دیو پزنو باندې پریوزی یبکون جاړي ويزيدهم خشوعا او خشوع نورم زیاتیږي. وقال تعالى الله تبارک وتعالى فرمایلی دی افمن هذا الحديث تعجبون الله فرمای ایا د دې قران نه تاسو تعجب کوئ وتضحكون خاندئ ولا تبكون او نه جاړئ. وګوره د دې آیات نه معلومیږي چې د مؤمن صفت کول هغه جړا د رب العالمین ته. وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال عبد الله بن مسعود جون روایت فرمای قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما نبی رسول الله فرمایل اقرا علي القرآن. عبد الله بن مسعود جون فرمای ما نبی رسول الله ما باندې قرآن وایا. قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل ز پتا باندې قرآن ویم قرآن خو پتا نازل شوی دی. قال نبی رسول الله فرمایل انه احب الزخو ما نسمعه من غیر چې د بل چا نه قرآن واورم. فقرات عليه سورة النساء ما في سورة النساء ولست سورة النساء حتى جئت الى هذه الآية تر دې چې دې آیات تر ورسېدم د سورة النساء یو سلوي نمبر آیات چې فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد. الله فرمای هغه وخت بس حالاتی چې کله موږ راولو د هر امت نه گوا وجنا بک علی هؤلاء شهیدا رابولو موږ تعالی په دې خلکو باندې گوا یعنی تابه په خپل امت باندې گوا راولو وجنا بک علی هؤلاء شهیدا. قال نبی علیہ السلام ما تو فرمایل حسبک الان باس دا کافی دی. فالتفت الیما نبی رسول الله توکت الفیضا عینه تذرفان دغه وخت د نبی رسول الله د سترګونه اوخ کی روانه وی متفق علیه. حدیث بخاری او مسلم کې راغلی دی. نو د دې حدیث نه دا فائدہ معلومه شوله د قران کریم اوریدل دی کې غټ اجر دی او دویمه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زړه نرمواله او د مؤمن صفت جړا کول الله عز وجل. وعن انس رضی الله عنه قال انس رضی الله عنه فرمای خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه هو موږ ته نبی علیہ السلام خطبه راکړه د شه خطبه ما سمعت مثلها قد چې ما چیرې د سنو اوریدلې. فقال وی فرمای لو تعلمون ما علم کو چرته تاسو پوهیدل پاغه چې زه به پوهیږم لضحکتم قلیلا تاسو ډیر لګ بم خندلې ولا بکیتم کثیر او ډیر بم جړلې وې. قال فرمایدا فقط اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوههم نو پټ کړه صحابه د نبی رسول الله خپل مخونه ولهم حنین او دې صحابه کرام ولهم خنین او دیو جړلې. مخکې دا حدیث تیر شوی وخه تاسو ته وسبق بیانه فی الباب فی باب الخوف باب الخوف کې دا حدیث تاسو ته بیان شوی. نو ګوره د دې حدیث نه دا فائدہ معلومه شو چې صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم د څخه خلکو چې د الله د یری د وجنه به ډېر جوړلې. د عمر رضی الله عنه بارک راضی كان خطان اسودان في وجه عمر من البكاء. عمر جو په مخ کې دوه تورې کرخې وې د جړا د وجنه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بدومره جړل
چې دا سترګې داسې شوې وي د جړا د وجې نه لکه د څپلۍ زوړ وندنې که شراک البالي. عثمان رضی الله عنه چې به کله مقبره باندې تېرېده بکا حتی بل لحیته ګیره به لمده شو او دا به ویل فإن تنجو منها تنجو من ذي عظمة وإلا فإني لا يخالك ناجيا. قبره کتا کې چا نجات منده که ټیک ده که نو کرم به نجات نشي منده کولی. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه د یو آیات د وجه نه ټوله شپه شوګیر کړې وه چې وإن منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هر یو به جهنم باندې ورتېدېږي. دې حدیث ټوله شپه خوب ته نو پریښې. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده قال فرمایي دا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یلج النار رجل نبا داخلیږي ورته هغه سړی بکا من خشیت الله چې د الله د یېرې د وجې نه په ژړا شه حتی یعود الله بنو فی الزرع تر دې چې واپس شي پی غولانځې ته. یو میخه ده غوا ده ګړه ده چیلی ده تا راول وشله نو آیا ته کولی شي بېرته دا پی راواخلې او د دې په غولانځه کې ور داخل کړي؟ نه شي. ولا یجتمع غبار فی سبیل الله او نه جمع کېږي ګرد الله د لارې و دخانو جهنم او لوګې د جهنم، دا دواړه نه جمع کېږي. رواه ترمذی وقال حدیث حسن صحیح، حدیث ترمذی راوړی دی او صحیح ورته ویلی دی. وعنه رضی الله عنه دا ابو رجعون روایت دی قال فرمای دا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی سبعة یذلهم الله فی ظله، وکسان دي چې الله به په سوري کې په ورځ باندې لا ظل الا ظله چې نه به سوري سوا د سوري د الله نه. یو امام عادل عادل بادشاہ، دویم وشاب نشا فی عبادت الله عز وجل، هغه ځوان چې د الله رب العالمین په عبادت کې راغړ شوی. ورجل بلغ سړی د قلب معلق بالمساجد چې زړه تعلق د مسجد پورې لري، مسجد سره مینه ده. ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه، دو سړي دي د الله د پاره مینه کوي په دې جمع کیږي وتفرق علیه په دې جدا کیږي. بل ورجلان هغه سړی دی ذات امراتون ذات منصب و جمال، بل هغه سړی دی چې هغه له دعوت ورکي او ښځه چې هغه د منصب والی او دارنګ د ښایست والا ده، د یو اوچت خاندان او د ښایست والا ده او دله د بدکارۍ دعوت ورکي. فقال دا وایي انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم. ورجل بل هغه سړی دی تصدق بصدقة چې صدقه وکړي فاخفا پټه کړه تا لا تعلم شماله تر دې چې پوه نشه چپ لاس ما تنفق یمینه په هغه څه باندې چې خرج کوي خلاص. ورجل ذکر الله خالیه بل هغه سړی دی چې الله تعالی ځان له یاد که، هغه سړی دی ځان له ناس دی الله را یاد که. ففاضت عیناه د سترګو نه اوښکې روانې شوې. متفق علیه. نو ګوره دې حدیث کې هم دا ذکر شو چې هغه سړی به د الله د عرش د سوري د لاندې چې هغه د الله رب العالمین د یېرې د وجې نه جاړي. وعن عبد الله ابن شخیر رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو یصلی، نبی علیہ السلام تعالی مغمونز کو ولجو فيه عزیز کعزیز المرجل، د نبی علیہ السلام د سینې د پاره د شخوټ کېدل لکه کټۍ چې خټ کېږي من البکای د جړا د وجنه د شخوټ کېده. حدیث صحیح رواه ابو داود و ترمذی فی الشمائل باسناد صحیح. دا حدیث سنن ابي داود کې هم راغلی، سنن ترمذی کې هم ده او سندن صحیح ده. دا ثابت شو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانځ کې جړل. وعن انس رضی الله عنه قال، دا انس رضی الله عنه روایت ده فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایله لأبي ابن كعب، ابي ابن كعب تا ان الله عز وجل امرني، الله تعالی ما ته حکم کړی دا نقرا علیک، رسول الله صلی الله علیه وسلم کعب ته ویل الله عز وجل ما ته حکم کړی چې زتا ته دا سورۃ ولولم انا اقرا علیک لم یکن الذین کفروا، قال غورت ویل وسمانی
الله دې زمانو یاد کړي او ابي بن كعب ته قال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فبكى ابي رجو به اختیار په جړا شو ډېر خوشاله نه چې الله زمانو یاد کړي دي دا څومره یو قابل قدر او یو د شرف خبره ده رب العالمین د انسان نوم یاد کې متفق علیه وفي روایت بل روایت کې راځي فجعل ابي يبكي ابي شروع شجړلې وعنه رضي الله عنه قال او د انس رضی الله عنه روایت ده فرمایي قال ابو بکر لعمر ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته فرمایل بعد وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم رسل د وفات د نبی رسول الله انطلق بنا الى ام ايمن رضی الله عنها ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نورسته ویلې وای ما ام ایمن ته بوزا نزورها منګه ملاقات کو کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزورها لکه څنګه چې الله پیغمبر زیارت کو ولما انتهینا الیها کله چې موږ ته ورسېدو بکت په جړا شو فقال لها دا په جړا شو دواړه ورته ول ما یبکی کی ولې جاړې اما تعلمین ته د پته نشته ان ما عند الله خیرون هغه چې د الله سره دی هغه غوړه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر د پاره فقالت ام ایمن ویل انی لا ابکی ز په دې نه جاړم انی لا اعلم چې زنه پویګم چې ان ما عند الله خیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله سره سدي هغه د رسول الله د پاره غوړه دی دې نه زه خبرم ولكن ابکی لیکن ز په دې باندې جاړم ان الوحی قد انقطع من السما چې وې د اسمان نه بند شو فهيجتهما على البكاء ويوم ایمن زمنګ د دواړو جړه راو پارول منګم جړه ته مجبور کو فجعل دواړه شروع شو یبکیان ما هدا دې سره جړلې یلکه دا خو حقیقت دی د وحی دروازه بند شو رواه مسلم وقد سبق في باب زيارة اهل الخير مخکې دا حدیث تیر شوی وعن ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده قال فرماید لما اشتد برسول الله صلی الله علیه وسلم وجعه کله چې سخت په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درد دغه تکلیف قیل له ورته ویل شو فی الصلاه د جمع د مانزه په باره کې فقال نبی رسول الله فرمایل مروا ابا بکر ابو بکر ته حکم کوي فلیصلی بالناس خلق ته جمع وکي وقالت عائشہ رضی الله عنها فرمایله ان ابا بکر رجل رقیق ابو بکر ډیر یو نرم دل سړی دی دا قرأ القرآن کله چې قرآن لري غلبه البکا جړه په غالب کیږي ورته لري ازما پلار مدا کو مخکې کو ځکه هغه مونږ کې ډیر جاړي ډیر نرم دل دی ځکه چې دا صفت هر انسان کې نه دا د الله رب العالمین یرا وان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ القرآن غلبه البكاء کله چې قرآن لولي جړه په غالب شي وقال نبی رسول الله فرمایل مروه فليصلي حکم ورته وکي خلق ته دي منځو کې او فی روایت بل روایت کې حدیث عائشہ رضی الله عنها قالت او فرمایل قلت ما ورته لنا بابا کرنی اذا قام مقامك یا رسول الله ابوبکر چې کله ستا په ځای کې ودرېږي لم يسمع الناس من البكاء خلق आवाज نه اوري د جړه د وجنه دومره جاړي چې به څوک आवाज هم نه اوري متفق علیه نو حدیث کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلت او دا مسله ذکر شو چې مونږ کې د الله د یری د وجنه جړه کول یا د قران کریم تلاوت په وخت کې د مؤمن صفت ده وعن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف روایت ده ان عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه چوتی بطعام دل خوراک راوړ شو کان صائما دارو جدارو فقال دویل قتل مصعب بن عمر رضی الله عنه شهید شوی او هو خیر من یا زمانه غورو فلم یوجد له غیر نفمند کېدل نو ولا پیدا کېدل ما یکفن فی غس چې کفن ولا پکې ورکړی شي الا بردۃ مگر یو صادر وو او هغه صادرم دومره وو چې ان غطیا بها راسو کسر به ولا پټ ک بدت رجلاه خپې به ښکارا شوله و ان غطیا بها رجلاه خپې به ولا پټ کړي بدارا سو سر به ښکارا شو ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط بمنت دنیا پراخ شوا
او قال یا دسول چې اوتینا من الدنيا ما اوتینا موږ له دنیا راکړه شو هغه چې راکړه شو قد خشینا موږ یری ګون تكون حسناتنا عجلت لنا دسنه چې زمنګ نه کوي موږ له په دنیا کې داغه بدل الله راکې ثم جعل يبكي به شروع شو جړل حتا ترکت طعام تر دې چې خوراک پرې خود ډېر غم او ډېر خفګان د وجه استخراک پرې خود رواه البخاري دا منګو تاسو خو چې کله روټي تکینو بیرانه الله میری بیرانه هر څه یری بس د خپل خېټه غم راغست صحابه د شیخ له ګټول ورځ روزه نیسه د روزماتي په وخت کې دا قصه مخې لرازي او جاړي چې وګوره خلکو د دین لپاره څومره سختي تیری کړلې او منګو تاسو څه کوو وعن ابي امامه سدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء احب الى الله تعالى نشتر یو شی خوخ الله تعالی ته من فطرتين واثرين من قطرتين نشته یو شی الله تعالی ته ډیر خوخ د دوه قطرونه او د دوه نخونه قطره دموع من خشيه الله یو ساز کې دوه کې د الله د یری د وجنا وقطره دم تهراق فی سبیل الله بل اغه ساز کې وینه چې د الله په لار کې د نتوي شي وعمل اثران ارچ دوا سر دی فاثر فی سبیل الله او غسر د استا بدن کې وشه د الله په لار کې زخمی شولې او اثر فی فریضه من فرائض الله تعالی یا یو اثر یو او بل اغه اثر اغه نخه چې د الله رب العالمین د فرایضونه یو فریضه ته ادا کې او پاغه کې تابانی اغه اثر ولګي ستا بدن کې وسر پیدا شي رواه ترمذی وقال حدیث حسن حدیث الارباز بن ساری رضی الله قال غوی وعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم تنسیت وک وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظه دسین نسیت وجلت من القلوب چې داغه نظمنګ زړونه ویریدل وذرفت منها العيون او داغه اوخ کی روانه شولې دا دي سم دلیل په سبانه چې صحابه کرامو د الله رب العالمین د یری د وجنه جړل مقصد د دې باب دا دی چې ځان کې د رب العالمین یره پیدا کول ځان کې صفت د جړه پیدا کول د الله عز وجل د یری د وجنه جړل دا د مؤمن یو صفت ده وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم